او هغه مختلف قسم داغي مسائل دا قربانو وخت بیانېږي. دلته الله رب العالمین د قربانۍ مقصد بیانوي چې قربانۍ څه مقصد دی. خلک څاروي حلالوي، وینې تویوي، د دې مقصد څه دی؟ نو الله رب العالمین دلته د قربانۍ مقصد بیان کړی دی، او د قربانۍ مقصد الله وایي څه دی؟ هغه دا ده چې هغه تقوا ده، د الله حکم منل دي، اخلاص دی. یاره زه دا کار کوم دا د الله د رضا دپاره کوم. او په قربانۍ کې اصل چیز دغه اخلاص دی چې په اخلاص سره کومه قرباني وشي نو د هغې د الله په جناب کې بیا ډېر لوی مقام دی. هر یو عمل یوازې دا قربانۍ والا نه، خو د دې په ذریعه باندې زمونږ او ستاسو هغه سبق میلاویږي. د دې په ذریعه باندې موږ او تاسو خپل چې کوم د الله ته د رسیدو هغه مقصد دی هغه میلاویږي. نو په مختلف اندازو باندې مختلف احکامات دي، هر یو کې اخلاص ضروری دی او تقوا ضروری ده. دې موږ له تاسو راغلی اوس هم کور پرېښودو او درسونه م کړي دي، یقیني ده ډېر خلک د دې ستاسو دا چې کوم څومره خلک راغلي د دې فصل چنده به کوري، فصل چند خو تاسو راغلی. اوس کو تاسو هم راغلی یې، خو ټیک ته الله ګناهګار هم دي او الله به ورسره ګوري، خو که تاسو هم راغلی او مقصود صرف دا وي چې رب حکم دی او رب زمونږ نه راضي شي او رب رانه رضا شي، بیا د یو قدم د الله په جناب کې کم مقام دی او کمه مرتبه ده. یوازې مونځ خو پرېږده، مونځ خو ډېره لویه خبره ده، د مونځ هغه انعام، د مونځ هغه مقام خو ډېره لویه خبره. ته چې د کور نه ګیټ نه راووتې ستا د هغې یو قدم د الله په جنت کې څو دا ولې اخلاص پکې، اخلاص پکې د الله رضا دی. نو دغه شان د قربانۍ په ذریعه باندې مو دغه اعلان ګوره دا مختلف د فاروق جانه د دې یو اداره وي لکه زه به فوج والم یا پولیس والم، نو د پولیس د دې فوج مختلف قسمه ټریننګونه وي. اوس د هغې ټریننګونو مقصد دا نه وي چې دوی موږ تکلیف وله ورکړو، بلکې دا یو مقصد ته رسولو دپاره چې دوی په هغې کار کې دوی هغه بیا د دوی هغه تجربه وشي. دغه شان زمونږ به ستاسو په مختلفو ځایونو کې مختلف امتحانات چې یاره زما الله ته د موږ په څه طریقه باندې، کله د حج په موقع باندې به کله به د زکات په موقع باندې زمونږ او ستاسو امتحان اخیستي، کله به دغه د مونځ په ذریعه باندې، کله د جهاد په ذریعه باندې. نو دا یو مقصود دی چې انسان په هغه خپل هغه کوم شي چې حاصلولي د هغې دپاره دغه کوي. نو په دغه کې یو د قربانۍ را دغه هم راغی، نو چې په اخلاص باندې وشي نو دا قربانۍ بیا د الله په جنت کې ډېر لوی مقام دی. او تاسو یې د قربانۍ په ورځ د علماو نه اورئ چې د وینې د غورځېدو نه مخکې وایه الله ته هغه مقبول شوي قبول شوي، او چې څومره ګناهونه شوي هغه د وینې د تویېدو نه مخکې الله معاف کړي، پکې په اخلاص کې. دلته هم الله اخلاص بیان کړي. او په یو د څاروي د یو ویښته په بدله کې وایه نیکي ده، خو چې دا څه وي چې اخلاص وي. نو هر یو شي مقصود هغه اخلاص وي. نو د لومبۍ آیات کې الله رب العالمین د دقې خبره کوي چې اخلاص ډېر ضروري دی، اخلاص کې به ته کامیابۍ ته رسوي. الله دقه ویم چې ستاسو ګورې ما ته به رارسي د وینې ځای هغه به اخلاص را رسي. او دا دې لپاره چې مسخر کړي تاسو دپاره دا څاروي ما، یعنې ستاسو د لاس د لاندې زما نوم یاد کړئ، زما کبرایي بیان چې الله ډېر لوی دی، یا الله ستا چې څه حکم دی موږ یې منو. نن خو دا څاروي دی، خو د دې څاروي نه علاوه بل څیزو هم زموږ هغه ستا حکم موږ قبول کړی دی. لکه ابراهیم علیه السلام بچی و خو چې حکم یې هغه دا وکړه. نو دغه کې بیا الله وایي چې د دې لپاره چې زما بلایي بیان شي او تاسو ته هدایت درکړي. نو لومبۍ آیات کې الله دا وایي. دویم آیات کې الله رب العالمین بیا یو واقعه شوې ده، نو د هغې باره کې راته خبره کوم. بیا نور آیاتونو کې نورې خبرې هغه راته بیا هلته کوم، هلته راته کوم. لن ینال الله هرگز ینال الله نرسی اللہ تعالی تا لحومها
واخستاسو د دې څاروو ولا دماؤها او نه د دوی دا ویني د الله ته نه رسیه بخو پکې لا وایو لګیایي پکې خلک پکې لګیا او چې هغه ورځ وره وایي دا مې په 10 لاک وایه چینی په 10 لاک دا خلک څنګه لګیایي دا نه بس کو په دې نیتي چې آو بهترینه قربانیو کا او دغه کنه خو بیا ټیک ته خلک پکې لګي فیسبوک له ورکی چې په 10 لاک یې واغسته په 50 لاک یې واغسته په 1 کروڑ یې واغسته نه د څه لپاره وایه ولكن يناله التقوى ولكن ينالو لیکن رسی اللہ تا التقوى صرف تقوى رسی منکم ستاسو تقوى رسیا پریزگاری رسی دا اللہ حکم رسی چی آمنا و صدقنا کذالکم دقرنگ سخرها لکم مسخر کری استاذ پار دا قصاری لتکبروا اللہ کہ بیان کہتا سو دا اللہ بلائی علامہ پاک سزبان حداکم چتا سے ہدایت کرے دیا نو اللہ بلائی بیان کا نو لگیا ہے شغیل شروع کری دی وایا اللہ اکبر وایا یوزل مانا دا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لتکبر اللہ چی بیان کہتا صدا اللہ تعالی علی ما پاحسبانی حداکم چتا سے ہدایت کرے دا خدا اللہ فضل دے اللہ رحم دے وبشر المحسنین او زیری دی نیکو کارو دا پارا دا کار بغیر ندین نکی چتا نیکی اللہ تنزدے او ارسد با اللہ قربان کری وی تقت محسنین ایسی پا کسی سلبانی ولی تیمور جانا گوری پا ما قربانیو کی گیو که پتا خو نگی قافونه دی ولی وایا دی ذکره دا تبراشوست انشاءاللہ 2 میاشتی پس 3 میاشتی پس پا ما کی گیو کنا پتا کی گیو کنا نا پتا یو لوی زمون طول رزم دقا سبق پتا نی کی گیو پتا کی گیو وبشر المحسنین زیر ورکنی کو کاروتا دا جنت زیر والا ورکا دا اللہ دا نعمتونو زیر والا ورکا دا کامیابی زیر والا ورکا دا اللہ دا رضا زیر والا ورکا او دا زیر والا ورکا چی دا اللہ دا رضا دا پارا دکلی وی نو قسم دا اللہ پزاد قرآن میں مخیطا دے چی دا قصص آروی دی پیولا کا غشتی دی لس چند با اللہ دنیا کی در کئی کچھ مقصود دیسو یو آیا دا اللہ رضا خدای دا اللہ اقبل رضا دیتا ان اللہ اللہ تعالی چی دے یضافعو لرکوی عن اللذین رائے کسان آمنو چیمانی روڑے دے ستے لرکوی لات چل دے چی دویمی آیات شانی نزول دا سو شو چی خیر حکم عام دے خدا یو واقعہ پوری شو دا چی مدینی منوری تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوم کال دا ہجرت دا یو ارادہ اکلا چی ارادہ اکلا بس صحابہ مسر روان شو مشہور واقعہ دا حدیثو کی دا صلح حدودیه پا موقع باندے چی اغا روان شو لاول یو لوی لخکرو رسول اللہ مبارک مخیو خیر دا مکی مکرمی حدود تورننا وطل او نن ما غزشتا حدیبیه وتوي هغه مقام ته اوس وته شمیسیه وي مخکې به وته حدیبیه نن موجود دي هغه ځای موجود دي البته چې رسول الله مبارک ورسېږي مکی کافران وروته چې د مکی کافران وروتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخنیه وکړه خیر راغی لپاره اوږده واقعه ده ان شاء الله سورۃ فتح کې بیا را روانه ده الته بیا وایو ان شاء الله نو اغا رسول الله مبارک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اغا ولیده خیر اغا حالات چی شوی دیو بیا بیا اغا پخپل زیوالی دی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلتا دا نمانی شو عمری نمانی شو او بیا سا دغو شو دا معاہدو شو شابات معاہدو شو بس معاہدہ کے عجیبہ نکات و حدیثوں کی طول موجود دی مناسب نہیں دی وقتی بیان کو خبارہ معاہدہ شوا
او رسول الله مبارک په احرام کې اوس چې د احرام دا قانون دی چې احرام دی یو ځل اوتله خدای دې زموږ د ټولو اوتله نصیب کړي نو بیا به بس نیت یې وکړو نو اوس به یې پوره کړې عمره به کې او چې هغې څه یا د حج هغه به کې خو که دې د دې نه مخکې هغه احرام لر که نو بیا دې او دغه وکړو نو بیا د خلاف ورزي وکړه نو د دې به بیا دم ورکړې نو بس هغه معاهده وشوه رسول الله مبارک ملګري ډېر زیات خفه وو خو بهر کیف رسول الله مبارک ملګرو ته ووایي او ډېر پکې عجیبه عجیبه حالات پېښ شي زه هغه به انشاءالله هلته بیا ووایو خو چې نبي علیه السلام دا بیا خیر احرام لر کړه او ټولو بیا هلته دمې چې کوم هغه د هغې هغه جرمانه وه هغه دغه یې وکړه دم یې ورکړه څاروي حلال کړه احرام یې ولر کړه او کفارو سره دغه بس خدای پاک بیا د هغې نه 2 کاله پس په 9 کال باندې هغه کومه معاهده چې شوې وه نو هغه ظالمانو هغوی خلاف ورزي کړه هغه بیا ماته شوه او بیا الله رب العالمین رسول الله مبارک بیا په 10 کال د هجرت هغه فتح مکه وشو بیا مکې مکرمې ته لاړ نو الله رب العالمین دلته د هغې ته اشاره کوي چې الله هغه ذات دی چې مدافعت کې لرکوي د مسلمانانو طرف ایمان یې راوړی د هغه معاهده هغوی د هغوی دغه الله رب العالمین رسته کړل او مسلمانان الله رب العالمین مخ نو دې کې هغې ته اشاره ده چې ان الله بېشکه الله تعالی حقیب مؤمن اشاره ورکړه کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یدافع مدافعت کے یعنی الذین دا طرف تا آمنو چی مانے روڑے دے اللہ رب العالمین خبر کے ان اللہ تعالی لا يحب محبت نساتی کل خوان ہر یو خیانت کو ان کے سرا کفور او نا شکر سرا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا رسول اللہ مبارک په مکه مکرمه کې 14 کاله تېر کړل چې 14 کاله تېر کړل په 14 کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صرف دا حکم و چې بس لمونځ او دس او د دوی خلاف په نه راوچتېږي بس هغه وخت تېرېدو هغه ظلمونه تاسو ته معلوم هم دي کول به هغوی نو وخت تېرېده کې 14 کاله تېر کړل 14 کاله سخت د امتحان دور بیا 14 کاله پس مسلمانانو ته حکم وشو چې اوس هجرت وکړي نو هجرت یې وکړه مدینې منورې ته چې مدینې منورې ته هجرت وکړه نو بیا مدینه منوره کې رسول الله مبارک هلته یو اسلامي سټیټ یو اسلامي حکومت جوړ کړ اگر چې اوس تعداد هم کم و چې مکه مکرمه کې څومره د هغې تعداد کم و خو یو ځل حکومت د مسلمانانو جوړ شو یو کال تېر شو بس یو کال پس بیا الله رب العالمین حکم وکړ ویې اوس ورسره د جهاد جنګېږي نو دا تیمور جانه تا ته به راشي او دا په قرآن شریف کې لومبی حکم د جهاد دی دا دلته کې نن ستا کوم سبق دی دا لومبنی حکم د جهاد دی چې حکم وکړی شو اجازت پیدا وشو دا کسانو خلاف چې کوم ظالمان دي د جهاد نو بس بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې ټول را جمع کړل او قوت جوړ شو اگر چې کم و بیا هغې وخت کې خو بیا د جهاد حکم وشو د الله رب العالمین نصرت او مدد هغه سره شامل و نو بیا رسول الله مبارک د مدینې منورې نه را روان او د بدر په مقام باندې لومبي هغه جهاد نو الله رب العالمین وله کامیابي ورکړه نو دقې د جهاد طرف ته جهاد دا ضروري چیز دی د اسلام یو اهم حکم دی چې د کفارو سره خو چې کوم شرایط اسلامي حکومت او علماو ښولي د هغې د لاندې او د جهاد په وجه باندې به اسلام جنګېږي دا هم یو یاد جهاد چې کله ختم شو بیا مسلماني نه وي نو ضروري چیز دی خو چې اسلامي حدودو او د احکاماتو د لاندې وي او د صحیح علماو په اذن باندې او د هغوی په دغه باندې وي هغه بیا کامیابي وي نو بیا د هغې کامیابۍ الله رب العالمین بیان کړي هغه راته هلته دی
او زینا اجازت کړی شوی دی حکم کړی شوی للذین دا کسان ته یقاتلون چې جهاد دیو کې بانهم زکات ظلمو چې ظلم وسره شوی دی وان الله بشک الله تعالی علی نصرهم بدی باندې مدد کولو دا پارا قال قدیر خامخا قدرت لرکون کې خامخا بوله الله امداد کوي دقیق تصادی الذین دا کسان دی اخرجو وتلا من دیارهم د خپل کورونه او استلی شو بغیر حق ناحق الا مگر د دوی سره خبره دا و چې ان یقولوا دی بوي ربنا الله رب څنګه الله دی ولولا دفع الله او کچره نه دفع کړ الله تعالی الناس خلق بعضهم ببعض بعض په بعض باندې دا جهاد دی نو لهدمت خامخا بنل شو صوامع عبادت خانی دراهبانو وبيعنا او دا گرجی پخپل خپل وقت یعنی دا عبادت خانی دراهبانو گرجی دا چا په وقت عیسی علیہ السلام وصلوات نو د یهود عبادت خانی و جهاد نوی دا بنول شو او د قشان د رسول الله مبارک په دور کې و مساجد دا بنول شو په جهاد نوی او دا حقیقت یذکرو یادا کی پای کی فی حسب الله نن د الله تعالی کثیرا ډیر دا بنول شو ولا ينصرن الله او خامخاب الله تعالی امداد کوي من دا غچا ینصره چې څوک د الله د دین امداد کوي نو الله تعالی به خامخا امداد کوي څوک د الله تعالی د احکاماتو مدد کوي څوک د الله تعالی د شریعت چې کوم را لېږلې د قران د رسول د دین چې څوک مدد کوي الله وی زبو سر مدد کوم په حقیقت کې څوک مدد کوي وان الله بشک الله تعالی لقوی خامخا زور اور دی عزیز زبردست ذات ته او ته برکات وره الذين كسانوا امكناهم چې منګه طاقت ور کړی فل ارض پزمکا کې نو اوس د اسلامي حکومت لپاره بس ضروری وي ابداوي چې اقاموا الصلاه منځقایمي واتوا الزکات او زکات پور کیا دا د اسلامي حکومت بیا په حکمرانانو باندې دا لازم دي چې دا وکړي په خلکو باندې وامروا بالمعروف او حکم کوي د نیکو خبرو ونهوا عن المنکر او من کوي خلک دا منکراتونه دا د اسلامي حکومت لپاره ضروری دي اگر چې زمونږ نه کوي او دغه مسلمانان چې کوم دا خلفای راشدین په دې خبرو باندې پوره دا د اسلامي حکومت لپاره یو سبق دی یو درس دی دا غوی لپاره یو څه وته وي دا قانون چې کې خو دي شي یو ضابطه ده او خلفای راشدین هم دغه شان کړو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تیمور جان او فاروق جان دې پته لګي یو وخت کې داغه په دور کې وایا د زکات منکرین پیدا شو زکات نه مانه مسلمانانو حضرت ابوبکر صدیق سره باقاعده د جهاد اعلان اگر چې بیا وی رسومنی کوي بدل او جهاد اعلان نو دا د مسلمان حکومت لپاره دغه د منکرین خلاف نو دا ضروری خبره ده الذين كسانوا امكنناهم چې موږ وسو طاقت ورکړي فل ارض پزمکه کې نو اقاموا الصلاه منځقایمي واتوا الزکات او زکات ورکړي د دې حکم به باقاعده کوي وامروا بالمعروف او دغه خبرو او دا اوامر چې کم دي د دین داغه حکم به ورکړي ونهوا عن المنکر او من کوي به خلق د منکراتو نه کم دي اسلامی حکومت کی کم دي بعضی ملکونو کې لکه مخکیو اوس سعودي عرب کې د قشانو د موږ لپاره باقاعده حکم د زکات لپاره باقاعده امر بالمعروف نهي عن المنکر او بس هغه مرو داسې په تسلط کې رال چې هغې نه دا خبره وکړه نو چې کله دا شي وته بیا به دا دنیا حالت بدلیږي وإلى الله او خاص الله ته عاقبت الامور انجام د ټولو کارونو دی او الله رب العالمین په اخره کې کو کوا د دې خلاف جهاد کوا د دې خلاف روچتیږي او کو بالفرض والتقدیر دغه کې تا مخالفین را لل د دین او د اسلام خلاف نو الله رب العالمین زبستا مدد کوم کنه نو رسول الله مبارک ته دلته وی او دا ټول ته حکم دی
خو چې دوی تکذیب وکستا نو دغه شان تکذیب د مخکې قومونو د خپل پیغمبرانو کړی نو څه چل مې ورسره کړی وره وته وَإِن يُكَذِّبُوكَ او که چېرې دوی ستا تکذیب وکړه فقد کذبت نو په تحقیق سره درو ګړلو قبلهم ستا نه مخکې قوم نوح قوم نوح علیه السلام وقوم عاد عادیانو وثمود ثمودیانو وقوم ابراهیم وقوم د ابراهیم وقوم لوط وقوم د لوط واصحاب مدین او خاوندان د مدین وکذب موسی او دروغ ګڼو موسی فاملیت نو موږ مهلت ورکړه للکافرین کافر دا الله رب العالمین یو خپلې طریقې حسنه ده چې الله ګورې एकदम څوک نه رانیسي وخت ورکړي موقع وله ورکړي خو چې بیا د دې موقع نه او د دې وخت نه دې فایده وانلي نو ثم اخذتهم بیا یې راونیسي نو تاسو لیدلي دي عادیانو سره یې څه چل وکړه ثمودیانو سره یې څه چل وکړه د نوح علیه السلام قوم سره یې څه چل وکړه د قوم ابراهیم سره یې څه چل وکړه او قوم لوط سره یې څه چل کړی دی او قوم اصحاب مدین د شعیب علیه السلام قوم سره یې څه چل کړی دی ثم اخذتم نو بیا یې راونیل فکیف کان نکیر نو څرنګې شو د هغوی عاقبت او د هغوی انجام او عذاب زما څرنګې شو څه مې ورسره وکړل الله دې موږ د خپل قهر او د غضب نه وساتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب